د صفر تعالی په سپېڅلي نامه لکه څنګه مو چې وعده کړې انشاءالله ډېر ژر به مونږ وکولی شو هغه کوم شرایط چې دي هغه اماده کړو تر څو له حسابه تر انتګرال همدارنګه د فزیک او کیمیا ټول درسونه له ابتدا څخه تر لوړې کچې پورې انشاءالله له تاسو سره شریک او اماده یې کړو. نو مخکې له هغه نه تر څو شرایط اماده کېږي د ځینو دوستانو پوښتنو ته ځوابونه لرو چې له هغه جملې څخه د یو ورور پوښتنه ده چې د میتر د اجزا او اعضاو په اړه باندې معلومات راکړه. نو نه یوازې د میتر د ټولو واحدونو لپاره چې کوم مختار یا پیشوند مونږ کاروو د هغو په اړه باندې غواړم نن معلومات تاسو سره شریک کړم. خو زه فرض کومه چې غواړو د میتر اجزا او اعضا پرې خبرې کوو. میتر په نړیوال احصایي سیستم کې د اوږدوالي واحد ده چې دا متر له دې څخه کوچني واحدونه هم شته چې هغو ته اجزا ویل کېږي او له متر څخه لوړ واحدونه هم شته چې هغه ته اضعاف ویل کېږي. اضعاف چې دي اضعاف عبارت له دکامتر څخه ده، هکتو څخه ده، کیلو، مگا، گیگا، ترا، اگزا، ترا پسې پتا، پتا پسې اگزا. خو دا څه نه چې ډېر کاربرد لري له هغو څخه استفاده کېږي هغه لته معلوم کېږي. دکا څه معنا لري؟ ډېر ساده خبره. دکا لسو ته وایي، لس. هکتو سلو ته وایي، سل یعنې لس په توان د دوه په علمي شکل لاندې کړو، لس په دوه یعنې لس دوه ځلې ضرب کړو، لس په لس کې سل. کیلو چې انشاءالله ټول ورسره بلد یاستئ، لس په توان د درې. ښه دلته د لس توان یو ده، ورپسې توان دوه څه بیا توان څو راغی؟ درې. پورته چې دغه توان درې درې زیاتېږي. مگا لس په توان د شپږ، ګیګا لس په توان د نهه، تیرا لس په توان د دولس، پتا لس په توان د پنځلس، اګزا لس په توان د اتلس. هماسې پورته پسې درې درې زیاتېږي. دا د یو معنا ده. کیلو یعنې زر، مګا یعنې لس په توان شپږ میلیون، ګیګا لس په توان نهه یعنې میلیارد، تیرا یعنې تریلیون یعنې لس په توان د دولس. دا د یو معناوې دي. اوس که چیرې مثلا دلته یو ډېره مهمه خبره هغه دا ده چې مونږ کیلو باید وپېژنو. کیلو په معنا د زرو ده. اوس که زه وایم کیلو متر یعنې زر متر، که وایم کیلو ګرام یعنې زر ګرام، که وایم کیلو نیوټن یعنې زر نیوټن. کیلو خپل د زرو معنا وایي. چې اوس فرض مثال که چیرې مونږ یو چا ته وایو چې مثلا یوه کیلو بوره راکړه، دا داسې مونږ ورته ویلې چې یو زر بوره راکړه، ځکه مونږ ورسره ونه ویلې یو کیلو د څه شي. خو که څه هم هغه خو عامه اصطلاح ده، ټول پوهېږو چې بوره خو واحد یې هماغه کیلوګرام ده، مګر په اصل کې د کیلو معنا څه ده؟ هغه څه شی ده؟ زر ده. د مګا معنا ده میلیون، ګیګا یعنې میلیارد، تیرا یعنې تریلیون. دا د یو معناګانې دي. نو اوس که چیرې مونږ د بحث په متر کې کوو نو داسې وایو دکا متر، هکتو متر، کیلو متر، مګا متر، ګیګا متر، تیرا متر. نو زه چې کوم د دکا له ځایه لس لیکم، متر د خپل متر یعنې لس متر. هکتو متر دا معنا چې یعنې سل متر. کیلو متر یعنې که لرې کوم په ځای زر لیکم، زر متر. ام لرې کوم مګا په ځای لس په شپږ وایم، دغونه متر. ګیګا یعنې میلیارد، یعنې میلیارد متر، یعنې تریلیون متر، تریلیون متر. نو اوس هدف مې دا ده چې دغه کیلو ګیګا او مګا یوازې په دې کې نه ده چې مثال یوازې په اوږدوالي کې، دا په هر څه شي کې استفاده کېږي. فرض مثال مونږ د حافظې د اندازه کولو واحد د موبایلونو یا د میموریانو په اړه باندې که ووایو، مونږ هلته اورېدلي دي د میموري د اندازه کولو واحد څه ده؟ بایت. بایت. خو مونږ کیبي اورو، کیبي یعنې کیلو بایت یعنې زر بایت. که ام بي وایو یعنې میلیون بایت، که جی بي وایو یعنې ګیګا بایت، که مثلا ټي بي ولرو چې دا ډېره غټه حافظه ده یعنې تیرا بایت. نو دلته مهم بایت څه؟ بایت واحد دغه کې و ام و جی و ټي دا مختارې دي چې هغه مونږ ته کار اسانه کوي تر څو یعنې هغونه صفر والا ونه لیکو، باید مونږ په یاد ولرو. ښه اوس دا څنګه یاد کړو؟ اسانه ده، نومونه زده کړه. دکا، هکتو، کیلو، مګا، ګیګا، تیرا. لومړني درې توانونه یو دوه درې دي، پورته درې درې اضافه کېږي، شپږ، نهه، دولس، پنځلس، اتلس او په دې ترتیب سره پورته ځي. دا سوه اضعاف. راځم اجزاو ته. اجزاوې. اجزا څه ته وایي؟ ګوره ډېره اسانه. اجزا چې له متر نه کوچني دي، له هغه اصلي واحد څخه کوچني وي، که متر وي که هر بل شی. چې په اجزاو کې مونږ لرو ډي سي، په وړکۍ ډي ښودل کېږي، غټه ډي دکا، وړکۍ ډي ډي سي. سانتي، ملي، مایکرو میو ده،
میو داسې یو ولیکه داسې یو خط ورکړه میو مایکرو نانو پیکو femto اوتو او په همدې ترتیب سره روان ډي سي څه معنا ډي سي یعنی لسمه برخه د څه شي که متر یې متر که کولام یې کولام که نیوټن نیوټن خپله د ډي سي معنا څه ده لسمه برخه ښه د ډي سي قیمت راغی لاس په توان د منفي یو یعنې لسمه برخه لاس په توان منفي یو څه معنا لسمه برخه ولې دلیل ته وګوره موږ چې کله لرو چې لاس په توان د منفي یو کله چې موږ غواړو منفي توان مثبت کړو د عدد معکوس کوو سرچپه کوو یې د دې مخرج یو د یو صورت ته ځي دا لاس په توان یو راځي کسر خو انشاءالله پوهېږئ یعنې یو شی په لاسو برخه وویشي یوه برخه ترې واخلي هغه ته ویل کېږي ډي سي سانتي چې ته ویل کېږي سانتي یعنې لاس په توان د منفي دوه سلمه برخه ولې دا بیا وایم لاس په توان د منفي دوه که غواړې منفي توان مثبت کړي دا به سرچپه کوې یو پر لاس په توان دوه یعنې یو پر سل یعنې یو واحد سل برخه که یوه برخه ترې واخلي هغه ته موږ څه وایو سانتي خی هدف دا ده که تاسو ولرئ چې لاس په توان دوه یعنې سل لاس په توان منفي دوه یعنې سلمه برخه لاس په توان د درې یعنې زر لاس په توان منفي درې یعنې زرمه برخه که نو دلته د مایکرو په اړه خبره کومه درته مایکرو چې ته ویل هغه ملي ملي بیا چې ده هغه زرمه برخه ته وایي لاس په توان منفي مایکرو چې درې د ور اضافه کوه لاس په توان البته کمیږي خو خیر ده ځکه دا منفي ده لاس په توان د منفي شپږ نانو لاس په توان د منفي نه پیکو ویلی سي و خو دیلی سي لاس په توان د منفي دولس تمتو لاس په توان د منفي څو پنځلس اوتو لاس په توان د منفي پنځلس دی اتلس کېږي ښه ښایي ډي سي لسمه برخه سانتي سلمه برخه ملي زرمه برخه مایکرو میلیونمه برخه نانو میلیاردمه برخه پیکو تریلیونمه برخه په همدې شکل باندې ښکته ترتیب لري ښه نو اوس که چېرې بحث په متر کې وي نو څه وایو ډي سي متر څه معنا ډي سي یعنې لسمه برخه د متر سانتي متر څه معنا یعنې سلمه برخه د متر ملي متر یعنی زرمه برخه ملی زرمه برخه د متر زرمه میلیاردمه په همدې ترتیب سره میلیونمه میلیاردمه برخه پیکو متر پیکو په جای لاس په منفي دولس کې که متر د خپل متر فیمتو پر جای باندې لاس په منفي دولس کې که متر د متر نو دا د هر څه لپاره چې موږ کولی شو له دې نه استفاده وکړو مثلا که موږ واورو مایکرو کولم مثلا په فیزیک کې نوي شوی 2 مایکرو کولم به ته کولی سې 2 پرېږدې مایکرو لرې کړې پر جای مشته کې لاس په توان د منفي شپږ کولم همدارنګه که ایرګ وي که د کار واحد وي که توان واحد هر واحد چې وي دغه مختاري ورڅخه له مختارو څخه هلته استفاده کېږي نو دا اضعاف سوله او دا ښکته څه سوله اجزا سوله چې انشاءالله په خبر باندې پوه سوي یاستئ موږ فقط نومونه زده کوو ډي سي سانتي ملي مایکرو نانو پیکو او فیمتو بیا وروسته توانونه 1 2 3 شپږ 9 12 او په همدې شکل 15 و 18 او فقط یو 2 مثالونه دلته ما لیکلي دي مثلا پوښتنه درنه کېږي 0.004 میګا متره څو متره کېږي نو ډېر ساده او اسانه به حل کوئ 0.004 خپله میګا مه لیکه د میګا له جای مونږ قیمت لرو لاس په توان د 9 متر د خپله متر 3 اشارې له منځه یې څه 3 صفرونه کمیږي دا به 4 سي 4 او هغلته به لاس په توان د 3 صفرونه 3 اشارې سره له منځه لاس په توان د 6 متر دا ځواب سي مثلا تو 3 ضرب لاس په توان د یوه مایکرو کولم به څو کولم به کېږي نو ته بولي که 3 ضرب لاس په توان د یوه خپله مایکرو مه وایه مایکرو قیمت لري لاس په توان د منفي 6 کولم د خپله کولم ښایي 3 ضرب دی لاسو قاعدونه یوه قاعده و منفي 6 یو کولم یعنې 3 ضرب لاس 10 کولم انشاءالله نور خپل کار کې وکړئ او واحدونه یا پرول باندې بدل کړئ خدای دې وکړي چې مفید تمام سوی